السلام علیکم شاګردان ولادي وک چې روغ جوړ بس راځو د نن سبق چې دی هغه انګریزي الفاظ انګلیش وکیبلري د کپړو په باره کې او د زیورات داسې شیان چې د زرو څخه جوړ دي د دې په باره کې د اکثره ورځونو راځئ راسره وایاستئ معنوي هم راسره زده کړئ تلفظ هم کیلټ یا کویلټ بړستن شړۍ ساکس جرابې ساکس سټاکینګز موزې سکارپ مفلر کلات ناجوړ سوي کالي داسې کپړه چې کالي نه یې جوړ سوي کلاتس جوړ سوي کالي نیپکین دستمال ویلویټ یا ولویټ بخمل ویلویټ نیکلیس امیل غاړګۍ کوشن بالښت لکه بالښت دا رقم یو پوست هغه راځي څنګ ورته وهي سلیو لستوڼی سلیو یا سلیو خو اصلي تلفظ دی سلیو ګارمنټ جوړه کمیس جوړ سوي کالي چې بازار خرڅېږي هغه ته ګارمنټ وایي آرملېټ لاسبند پر د مړوند باندې څوک یې شی تړي دا ته وایي آرملېټ کوارټز سوان یو رقم اوسپنه ده بل شی پر تیاره کېږي چاړه ودی شی سړی پر تیاره کوي بوډس انګیا لاندې اغوستل کېږي د کالیو څخه شیټ چادر پټو یا څادر ورته ویل کېږي سلک ورېښم نیکر موږ په عام پښتو کې هم نیکر ورته وایي هم لاندې د کالیو څخه اغوستل کېږي لاینینګ استر هم دا ښځې اغوندي لاینینګ د نري کالي د هغه لاندې دا اغوستل کېږي بدن پټېږي ایمیرلډ زمرد یو رقم قیمتي ډبره ده ګلوز دستکلې ګلوس پیلو بالښت تریډ سپڼسۍ ویسکوټ صدرۍ هینډکرشف دستمال ډایمنډ هیره هینډکرشف خو د لوی انسان هسې استعمالوي نیپکین خو بل لوړ زما درته وایي خو نو د کوچنیانو دپاره خاص اکثره وختونه وي کوچنیانو مخ لاسو دا پورې صفا کېږي مننه دا و زموږ د نن سبق الله حافظ